بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. اے نبی خپل امت ته ووایه کله چې تاسو خلق خپلو میرمنو ته د طلاق ورکولو اراده کوئ نو هغو ته د هغو په عدت کې طلاق ورکړئ او د عدت حساب صحیح سم وشمیرئ او د الله نه وویریږئ چې ستاسو پروردګار دی. د عدت په ورځو کې هغوی د کورونو نه مه وباسئ او نه د هغوی په خپله وځي او دا بله خبره ده چې که هغوی د څه ښکاره بدۍ مرتکبې شي. دا د الله مقرر شوي حدود دي. څوک چې د الله د حدودو نه تیری وکړي یقینا هغه به په خپل ځان په خپله ظلم وکړي. ته نه پوهیږې ښایي د هغه وروستو الله څه نوې لاره پیدا کړي. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. بیا کله چې د هغوی د خپل عدت موده اخر ته نږدې شي نو بیا هغوی په ښه طریقه خپله نکاح کې وساتئ یا د دستور په مطابق هغوی جدا کړئ او دوه داسې کسان ګواه ونیسئ چې د تاسو نه د عدل خاوندان وي او ای ګواهانو ګواهي سمه صحیح د الله دپاره ادا کړئ. دغه خبرې دي چې د هغو تاسو ته نصیحت کیږي. هر هغه چې په الله او د آخرت په ورځ باندې ایمان ولري څوک چې د الله نه په ویرېدو کار وکړي الله به د هغه دپاره د ازمیښت نه د وتلو څه لاره پیدا کړي. ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. او هغه ته به د داسې ځای نه روزي ورکړي چې هغه لوري ته به د هغه ګمان هم نه وي. څوک چې په الله باندې توکل وکړي د هغه دپاره الله کافي دی. الله د خپل کار پوره کوونکی دی. الله تعالی د هر شي دپاره یوه اندازه مقرره کړې ده. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. او د ستاسو د میرمنو نه چې کمې د حیض نه ناامیدې شوي وي د هغو په باب که تاسو شکمن شوي یئ نو درته معلومه دې وي چې د هغو عدت 3 میاشتې دی او همدغه حکم د هغو ښځو دی چې لا تر اوسه یې حیض نه وي راغلی او د حاملې ښځو د عدت حد دا دی چې د هغو حمل واضح شي.
څوک چې د الله نه ویریږي نو د هغه په کار کې الله اسانتیا پیدا کوي. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. دا د الله حکم دی چې هغه تاسو ته نازل کړی دی. څوک چې د الله نه ویریږي الله به د هغه ګناه د هغه نه لرې کړي او هغه ته به لوی اجر ورکړي. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. هغو ته د عدت په زمانه کې په هم هغه ځای کې د اوسېدو ځای ورکړئ چېرته چې تاسو اوسېږئ، هر هغه ځای چې تاسو ته میسر وي، او د هغو د تنګولو دپاره هغوی مه زوروئ، او که هغوی حاملې وي نو د ماشوم پیدایش پورې په هغوی خرچه وکړئ. بیا که هغوی ستاسو دپاره ماشوم ته تی ورکړي نو هغو ته به د هغو اجرت ورکړئ، او د اجرت معامله په ښه طریقه په خپلو منځي خبرو اترو سره فیصله کړئ، او که تاسو په خپلو منځ کې د اجرت په معامله کې جوړه رانشي نو ماشوم ته به چېرته بله ښځه تی ورکړي. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. مالدار دې د فراختیا سره خرچه وکړي، یعنی کم کس چې مالدار وي نو هغه دې هم هغسې په فراختیا زړه اجرت ورکړي، او چاته که روزي کمه ورکړی شوي وي هغه دې هم هغه مال نه خرچ کړي چې الله هغه ته ورکړی دی. الله تعالی چاته تکلیف نه ورکوي مګر هم هغه عمره چې څومره یې ورته طاقت ورکړی وي. لرې نه ده چې الله تعالی د تنګلاسۍ نه وروستو فراغي هم ور په برخه کړي. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. او د ډیرو ښارونو اوسیدونکو د خپل پروردګار او د هغه د پیغمبرانو د حکم نافرمانی وکړه نو موږ هم د هغو نه سخت حساب واخیستو او هغوی ته سخته سزا ورکړه. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. هغوی د خپلو کړو خوند وساکه او د هغوی د کار اخر سراسر زیان دی. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. الله تعالی په آخرت کې د هغو دپاره سخت عذاب تیار کړی دی، نو د الله نه ویریږئ اے عقلمندو مؤمنانو. الله تاسو ته یو نصیحت نازل کړی دی. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور
ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. یو داسې پیغمبر چې تاسو ته د الله کار سرګند هدایت درکوونکي آیاتونه اوروي تر څو چې ایمان راوړونکي او نیکمله خلک د تیارو نه رڼا ته راوباسي. څوک چې په الله ایمان راوړي او نیک عمل وکړي الله به هغه داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ولې بهیږي دی به په هغو کې د تل دپاره اوسیږي. الله د دغسې انسان دپاره ډېره غوره روزي ساتلې ده. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله هغه ذات دی چې اوه آسمانونه یې پیدا کړل او د هم هغو په شان ځمکه هم د هغو په منځ کې د هغه حکم نازلیږي. دا تاسو ته د دې دپاره ویل کیږي تر څو چې تاسو پوه شئ چې الله په هر څه قدرت لري او دا چې د الله علم په هر شي باندې چاپیر دی. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.